مختصره خبره وکړم. پرون دغه کانفرنس شوی دی، خان بهادر او د نورو د خلکو خبرې کړي. په قومیزه خبرو کې زه نه راځم، زموږ هغې هېڅ کار نشته. بحیث لیز هولډر موږ دلته راغلي یو. دا قوم دی نن خو ډېر مختصر هنګامي پرنس کرم څه انشاءالله بله ورځ به بیا په کلي کې وشي، په ګڼ تعداد به خلک هم وي او خلک په خپل موقف وښیي چې دا ځای د دې دی که نه. موږ سه باقاعده دې څلورو قومونو لکه څنګه چې جان صاحب ملک خبره وکړه، اګریمنټ کړی، په جایز یې کړی، په ښکاره میدان یې کړی. او زموږ په 2014 کې پهله اپلیکیشن کړی، تاسو که په کیمره کې ښودلی شو پهله 2014 منن والا لیټر کړی دلته هغه وخت سره پولیټیکلی ایجنټ پولیټیکل دلته کېناستل پولیټیکلی نظام و، هغې دا مکمل تفصیل وریفیکیشن شوی چې دا ځای د دغو خلکو دی او ده ټیکهدار یې ورکړی. تاسو په کیمره کې دا ښودلی شو. نه پس زموږ پیل دستخط کېدو ته بالکل تیار شو چې دې کې هوا حادثه وشوه ډېره غټه د علي صاحب جلات په درنګ کې چې کسان پکې مړه شو، څه په ورکزو کې مړه شو. نو دې نه د هغه وخت وزیر اعلی ګورنر صاحب بین ولګولو، لیزونه بند شو. 4-5 میاشتې دا پروسس بند و. هغه نه بعد بیا پکې نوی رول دا ووته چې تاسو به اجلاسیان کوئ. هغه نه پس په 2016 باقاعده بیا په دې کې اجلاسیان وشو، د ټولو قومونو په مخامخ شوی، مکمل تفصیل شته، هر وخت تاسو ته موږ پیش کولی شو. هنا بده کې موږ ته دا لیسنس میلاو شو، لیز میلاو شو. او یو خبره ته بله چې هېره شو، هغه ضروري ده په کومه ورځ چې دا زموږ اجلاسیان کېدو په تحصیل صافو کې، په دې کې د کاغذي قبیلې 15 هولډرانو مشتاق حاجي، جانزیب حاجي او احسان الله وغیره 15 زموږ او د دوی اجلاسیان د لیز پروسس په یو ځای په یو ورځ په یو مقام شوی ان ریکارډ. او خان بهادر اوس خبر شو چې دا نه دی خبر. هغه نه پس چې کله موږ ته دا لیسنس مې شوی، دغه خان بهادر درخواستونه دي چې شروع شوي په موږ باندې. دا کله شروع شوي دي؟ دا 2016 نه بعد چې کله موږ ته دا لیسنس میلاو شوی. لیسن نه مخکې څه نه وي؟ 2016 نه ساري. دې نه پس مسلسل د خان بهادر د کاغذي قبیلې طرفه په موږ درخواستونه شروع شوي چې تاسو کوم ځای ریلیز کړی، دا باغ نه دی، دا خانقاه حدود دی، دا زموږ دی. تاسو ټایټل باغ ورکوئ. مختلف دا درخواستونه په هغې وجې نه زموږ لیزه رینیول بند شو. منرل والا دا فیصله وکړه چې یاره دا د دوو قومونو مسلې دي، موږ خو ځای نه شو معلومولی اګزیکټ چې دا د کومې قبیلې دی. نو هغې واپس دغه د دې درخواست او زموږ درخواست باقاعده دلته ډي سي صاحب ته راواستول، وریفیکیشن دپاره چې دا ځای معلوم کړي چې دا حدود خانقاه دی او که باغ دا د باغ دی چې دلته ډي صاحب ته وکړو. نه پس 4-5 میاشتې دا ټولې قبیلې ډي سي صاحب راوغوښتې، تپوسونه یې وکړل، په هر انګل یې دا چک کړله، ان ریکارډ یې چک کړله. دا د ډي صاحب لیټر دی، هغې وضاحتي دا ټول مکمل تفصیلي فیصله راغله چې دا د خانقاه نه، دا د باغ حدود دي. ان ریکارډ دلته اوس هم شته. نه پس موږ لیز مسله حل شوه، لکه منرل ډپارټمنټ والا پوره تسلي وشوه چې دوی کار دا دریم وریفیکیشن دی چې زموږ وشو، دریم وریفیکیشن وشو دی چې دا د باغ. نه پس چې کله دا په دې کار کې دوی ناکام شول، نو بیا سیده لاړل عدالت ته. دا عدالت دوی کیس هم خارج شو، سټې هم خارج شوه، دا ریکارډ شته. راوړه چې دا ځای موږ په های کورټ کې ګټلی، ان ریکارډ موږ سره هر څه شته چې های کورټ دوی کیس خارج کړی چې دا غلطه خبره ده. نه پس موږ منرل ډپارټمنټ ته درخواست وکړو چې به یې موږ ته
پی سی صاحب ته ډي پي او صاحب ته لیټر وکړي لیټر وکړي چې موږ سره قانوني مدد وکړي. موږ نه غوښتل چې دلته قومي تنازع جوړه شي، موږ دلته هغه شي. موږ درخواست کړی باقاعده منډه ډپارټمنټ والا موږ ته دا لیټر کړی ډي سي صاحب ته او ډي پي او صاحب ته. خپل قوم نظر اندازه کو، موږ دې نه قومي تصادم جوړ نشي. موږ ډېر په ارامه طریقې سره خپل اکسیویټر سره د ډرایور کار ځای ته دوی اکسیویټر یې په ګټو ویشتو، هغه ځای نه یې واپس کو. او موږ خپل قوم ته ډېر اپیل وکړو چې تاسو په ارام نه شئ، تاسو مه راوځئ. شکر دی دلته قانون شته، ملک شته، دې نه موږ جنګ او فساد دا نه جوړو. باقاعده یو خلاف اف آی آر وشو. وګورئ سبا په رینیول یا په بل نورو مسلو کې موږ ته مشکلات جوړوي چې تاسو پروګرس رپورټ نشته، پروګرس هم نه دی کړی. نو دغه خلک دي قسم قسم غیر قانوني رکاوټونه جوړوي، موږ کار ته نه پرېږدي. او موږ پر امنه خلک یو، موږ دوه قومونه نه جنګوو. موږ اګیزو ته د اپیل کوو، سوال کوو که ستاسو د څه مسله یې دوی سره په ورورۍ کښېنئ، په جرګه کښېنئ، خبرې وکړئ. دوی چې کانفرنس کې کومې خبرې کړي، مونږ زه دا دوی ته خواهش کوم، دوی ته یې کوم، د خپلو ملګرو ته یې کوم چې دوی کښېني همدا خبره همداسې سولې صفا په جرګې سره حل کړي. او دا د وزیر اعلی دفتر استعمالوي او موږ وزیر اعلی صاحب ته دا وایي، موږ وزیر اعلی صاحب ته دا وایي، موږ وضاحت کوو، موږ هنګامي پریس کانفرنس کوو چې دا ریاض د صوابۍ هرګز باید ځای اقامتان نه مني، نه یې پېژني، نه یې هېژني. بلکل په دې باندې موږ هر قسم تسلۍ ته تیار یو چې ریاض موږ نه پېژنو. قبضه ګروپ چې کوم دی د پسې شاخونه شته، دا عادتونه د قبضه ګروپ دي. د ګاګیزي قبیلې چې کوم اته کسان دي د پسې شاته خلک شته چې دی په دې واسطه باندې زموږ په جایداد باندې قبضه لګوي. دا دیو چې کوم پریس کانفرنس کړی دی او ځان یې فقیر بوللی دی، ځان یې عاجزه بوللی دی، دا عاجزه نه دي. دا پوټه پریس کانفرنس شوی دی، دا شکونه، دا نارې، دا چغې، دا د دیو عادت دی چې کوي وران کار او خوله سمه خوځوي. موږ د انتظامیه نه مطالبه کوو چې ته کوم پریس کانفرنس کړی دی او ده ویلي دي چې خانقاه زما ده، نو موږ دې ته تیار یو چې دا خانقاه څو فیصده او دا خانقاه د چا ده، د دې خانقاه مالک څوک دی، دا وضاحت موږ کولی شو. بادیمسي قام د خانقاه میاګان او ګاګیزې چې دا په ګربز قبیله کې دي، دا د صافي شاخ دی، زموږ لکړو تحصیل دی چې کوم ټیم یې وایي. نو دا د غلنۍ انتظامیه چې کوم دا زموږ کوم مشران ناست دي، هر ټیم دا موږ راغوښتې شي او موږ د ګاګیزو او موږ د انتظامیه په مخ کې دا وضاحت کوو چې ګاګیزه یې تا څنګه ویل چې د خانقاه په غره باندې زما تسلط دی او دا زما جایداد دی او په باغ کې مې پلان کې. موږ دا وضاحت کوو پریس کلب کې، دنیا ته، پاکستان ته، انتظامیه ته، قام ته، ګاګیزو ته چې خانقاه 3% یوه حصه په دې کې د خانقاه دا د میاګانو حق دی چې دا په خانقاه کې پاس په کلي کې آباد دي او لاندې د کولالۍ میاګانو ته وایي دا لاندې آباد دي. بل دا هغه میاګان نه دي چې دا د زیپو میاګان دي او زیپې راټولوي، دا بالکل د صافي مشران میاګان دي. په صافي باندې ایش دې میاګانو کړی دی صاحبه، دا د صافي تقسیم دې میاګانو کړی دی. دا د میاګانو سیرۍ ده چې دې کې دا د میاګانو مخامخ 3 غونډۍ دي، بیا پکې چې کومه ویسه لګېدلې ده د فضل اکبر په نامه، دا د میا جایداد دی، دا د ظالمانو په زور قبضه کړی دی. د دې موږ هر وخت ټول ملک کې د دې وضاحت کولی شو، دا ثابتولی شو، دا په ریکارډ باندې پرته ده. بیا پسې لاندې بل درنګ دی، بیا بل درنګ دی، غالبا چې په 60 درنګونو کې 9 درنګه دا د میاګانو درنګونه دي او ګاګیزي په زور شمشیر باندې او په دغه رنګ متاریتوب باندې لګولي دي چې دا کوم په موږ باندې دا الزام لګولی دا په دې طریقه باندې. چا پسې شاته څوک ولاړ دی، چا پسې څوک ولاړ دی. پریس چې کوم دی شټارټ چې دې باندې د جلاتجي ټیکهداري ده. جلاتجي اوس وفات شوی دی او زوی دی کمین الله او قاري صاحب چې دا د کټسر په نامه باندې دي. بیا دې کې بل پیس دی چې هغه ادین خیل ورته وایي چې په دې کې څومره خرچه شوې ده د دې ځای په رابېلولو د بلې قبیلې نه، یا په دې کوم جنګ شوی دی، نو په دې کې ادین خیل یو اهم رول لوبولی دی. په هغې باندې ګاګیزي قادس دی، دا د ګاګیزي په قبضه کې ده. نو دا پاس خانقاه شټارټ خانقاه چې نیمه کمه ده دا د 3 قبیلو ده، کټسر،
ادین خیل ګاګیزې راسره پکې شته. بیا د میاګانو هغه زموږ په 3 حصو کې د میاګانو 6 روپۍ یوه قامه دا شناړ غر چې کوم دی د دې نیمه حصه 2 حصې دا د دې 3 قبیلو دي. دې کې چې کوم حد بل رانیولی شوی دا د میاګانو ځای دی، په دې باندې ګاګیزې قابض دی، پادین خیل هم قابض دی او د میاګانو جایداد یې په زبردستۍ باندې نیولی دی چې دی میاګان چغې هم وایي، سورې هم وایي، رپوټونه هم کوي، هر قسم نارې کوي. خو چې دا دې کوم خلک یادوي او دا دې څنګه خلک په زموږ باندې الزام لګوي، دغه رنګې خلک په دپسې شاته ولاړ دي، هغې ټیکهداران دي او میاګانې شاته کړي دي، میاګان مسکینان دي او هغه د دې طاقت نه لري. دیو پسې یو سړی ولاړ دی چې دا غلط کارونه وران کارونه او دا قبضې د هغه په واسطه باندې دی په پردو پراپټو باندې قبضې لګوي. دا غزل فقار نامه ده سیمه، دا زمونږ په خټه باندې مومند دی، دا د تورې خوا اوسېدونکی دی، په کراچۍ کې اوسېږي او ځان آی جي ریټیر حسابوي، نورونه هم ریټیر څو عصري سرویس حسابوي، بل ټول یې د افتخار نوم یې دی چې دا د اسلام آباد په بارکاو کې اوسېږي. منګه په مخکینو پریس کانفرنسو کې باقاعده د دې خپل عزیزو د ذوالفقار نوم د غصې په حالاتو کې په ده پسې موږ ډېرې ردې بدې ویلې دي او په هغه ردو بدو موږ د دې انسانیت د دې عزیزولۍ په خاطر باندې د هغې وضاحت کوو چې هغه د جذبې په حالاتو کې شوي. موږ د ذوالفقار نه او د ذوالفقار د خاندان نه په هغه پریس کانفرنسو باندې معافي غواړو، بقایاو ته اپیل کوو چې دا کوم سړي پسې شاته ولاړ نو دا اصل نه دی، د ده ماډل نشته، د ده خان بهادر نوم دی او په دنیا ته یې ویلي دي او په دې کلو کې ګرځي چې د پړانګ په خوله کې مې ورکړي دي او پړانګ لګیا دی پرېږدي چې شرمېږي. د ذوالفقار ورور نه دا فیل کوو چې ستا نه یې پړانګ ساز کړی دی او ستا په وینا باندې، ستا په کارکردګۍ باندې، ستا په تعلق باندې، ستا په دولت باندې دې پردی پراپرټۍ قبضوي. موږ د ذوالفقار خاندان ته اپیل کوو، خاص کر ذوالفقار هم په خپله یو اصولي سړی دی، موږ ورته سوال کوو بادینزې قبیله او دا به انشاءالله چې موږ کور ته ورځو چې د دې قبضه ګروپ نه لاس